د پښتنو نه آدم خور جوړ کړي او دنیا کې د ظالمانو په جامه کې ښکاره کړي چې بیا زموږ د انګلیش ګورمنټ دشمنان tribal area د خپل سر په ټول ځای ونه ګڼي یو پټان مله یې را نشي بغیر علاقه کې د فرنګیانو ډېر لوی طوفان راچوت شوی دی اوس هلته پناه اخیسته ډېر مشکله دي موږ ته پکار دي چې موږ خپل وروڼه د فرنګیانو د فریب نه خبر کړو ولې چې یو ورځ به فرنګیان د دې ملک نه خپله کډه ضرور پتوي د ازادۍ دپاره به موږ د خپلو وینو قرباني ورکړو د فرنګیانو اوس دا مطلب دی چې دوی د موږ سره ملا تړلي وجنګېږي نو هله به ول ازادي ورکوو خو دا د فرنګیانو یو چال دی فریب دی او دوکه ده د هغو خلکو سره څه کوئ د فرنګیانو ملاتړ دي د هغو به هم بندوبست وکړو جابر خان د ساده او د شریفو خلکو نه په کاغذونو باندې دستخطونه اخیستي دي چې د انګریزانو به هر حکم مني هغه غداران به موږ د خپو د لاندې چقني کړو خبرې چې دا دستخطونه جابر خان د چا په ډاډ اخیستي دي ستا پلار خان بهادر صاحب په ډاډ زه خبر یم چې زه د داسې یو پلار زوی یم چې د چا په خټه کې د فرنګیانو وفاداري اغېږلی شوې ده خو تاسو یقین وکئ زه ستاسو سره یم د وطن په ازادۍ کې جابر خان څه که زما پلار مخې ته راشي نو اصحه به پرې ونه کړمه تر څو پورې چې زه ژوندی یم نو دا کاغذات به فرنګیانو ته هېڅ چارې ونه رسي دا کاغذ د صوبه سرحد د خلکو د قسمت سره ده ټول مشرانو په دې دستخطونه کړي دي چې هغوی به د فرنګي سرکار مدد کوي د صوبه سرحد زلمي خو پرېږده ماشومان هم پرې ځان قربانوي اوس په دنیا ته ښه معلومه شي چې ازادۍ نارې لګولو والا صرف او صرف څو پل غلطه زلمي دي باقي ټول خلک فرنګیان سره دي فرنګي سرکار چې څه غوښتل جابر خان هماغسې جابر خان زنده‌باد زنده‌باد دا کاغذ مو ګڼئ د لوټونو باران وګڼئ د لوټونو ولې چې څه وخت به انګریزان د جابر خان د کارنامې نه خبر شي نو جایدادونه به وي انعامونه به وي همون به یو هم په دې خوشحالۍ کې زه تاسو ټولو ته دعوت در کوم چې ما سره به مېلمانه یې هغه به کېږي خان خو تاسو له چې خدای زوی در کړی د هغې په خوشحالۍ کې به څه کوئ
خبردار چې دا خپل ځای نه ولګوترې تاسو ټول د ما په کې رسېږي تا دې څه خوړل بدبخته دا مې ځکه وشلولو چې په دې کاغذ کې د هغه خلکو نومونه هم لیکلی شوي دي کوم چې ستا په شان غداران نه دي څوک چې د هغوی ملګرتیا کوي وګونه پرانه واوره دا ګولۍ به ما سره ستا امانته پرته چېرې تا د وطن خلاف اوازو چوټ کړو نو دا ګولۍ به د سینې نه وباسمه دیوال په ما مخکې به غورځولې وې څه چل کوم پلار یې د پیرنګ غلی ناست دی کمیشنر صاحب ستاسو ته سلام کولو ووی چې زمونږ ستاسو په وفادارۍ هېڅ شک نشته خو ستاسو زوی سلیم خان زمونږ سخت مخالفت کوي کمیشنر صاحب ته زما سلام ووایه او تا هم ورته ووایه چې زه د خپل زوی په غلطۍ ډېر افسوس کوم هغوی دې فکر نه کوي زما د زوی نه به آینده داسې هېڅ کار ونه شي چې د فرنګي سرکار په عزت کې څه فرق راشي ښه ده خان بهادر صاحب زه به اوس لاړ شم په مخه مخه السلام علیکم خان بهادر صاحب د جابر خان زوی مبارکۍ ته تللو زما په ځای ته لاړ شه مبارکي وکړه ښه ده هغه د سلیم مور کوم ځای ده د سلیم مور کمره کې ده جوړ سلیم چېرته دی هغه کالج ته تللی دی دا ولې نه وی چې زما د عمر جوړ عزت ورانول له تللی دی داسې ولې نه وی چې زما د وقار او دبدبې جنازې ویستل له تللی دی زه په دې ښه پوهېم چې د دې بې وقوف د لاسه به یو ورځې زما او د فرنګي سرکار دا ښه تعلقات په دښمنۍ بدل شي راغلی واده یخه شوه د پلار په مخ دې تور پې ولګولو زه خو هغه تور کې لرې کولو کوشش کوم جب شه بې ادبه کوستاخه زما دې وزله نه ویلې کړې چې ته دې را ظلمې شي نو زما عزت دې ښه ورسره ښه ورکړي که زه خبر دی چې ته به دارنګې زما مخې ته راځې نو پیدا کېدو سره به مې دې سخت تو کړې وي سلیم خان بچې هر څه چې کوې کوه خو هغه کار مه کوه چې په کومه خبره دې پلار خفه کړي که زما په مخ کې څوک تا په زنځیرونو باندې وتړي او ظلم در باندې کوي نو هغه وخت ماته څه پکار